یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث با ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمائی کہ رسول اللہ مبارک او فرمائل من لزم الاستغفار، کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقر. نو جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدای وسائل، تنگش با ولا خدای ختم کی، دا هر تکلیف نه به خدای وساتي. او تنگش چې څومره د انسان باندې وي، تنګ یم، مړه مې تنګ دی، کور کې تنګ یم، بچو سره تنګ یم، ښځې سره تنګ یم، مور و پلار سره تنګ یم، مور پلار بچو سره تکلیف دی، تنګ یم، دې نه به خدای وساتي. یجعل له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا، هر غم نه به خدای وباسي، غم به ورته خدای لري کې فراخي به الله راولي، کشادګي به رب العالمین راولي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو چې څوک همیشه استغفار سونه پیدا شوي، تکلیف، تنگش، سختی نه به لرې شي، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلوموي، او آیت نه معلوموي، استغفار وایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده، او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی، وی غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی راپسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او د څه وایي، وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافی غواړه، بخنه غواړه، الله وی زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه، فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې الله ووري، باران نه کېږي، وایه په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن، زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات، باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا، دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اووه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دمه نه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نفس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. که رکوټ مختصر وایه، و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله ربی، ای زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی، د هرې ګناه نه، و اتوب الیه، زه ورته راجع توبه مباسم. او که غټ استغفار وی، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. دا وایا استغفر الله، د الله نه بخنه غواړم، الذي الله لا اله الا هو، چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحی جمع دی، زه به مړه شم الله مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې منځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د په قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مباسم. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نه شو، نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، او که تا لږه خواري وکړه. د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه. نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه. بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وی چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ډېرو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت ته حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عادت لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او که داسې نی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایه نو انشاءالله نن نه پس به که خیر مونږ ټول استغفار به وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه کېږي نو دا به وایه په دې الله خوشحالېږي دویمه یو خبره درته وکړم مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي دا ټیک ده خبره خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونځ نه دی کړی د مونځونه نه دي کړی دا په توبه نه معاف کېږي دی به دې قضا کوي روجې نه دي نیولې د رمضان فرض دی به دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصېږي حج په فرض دی او حج یې نه دی کړی دی په زرو توبه هم نه خلاصېږي دی په خپله حج ځي او که په خپله نه شي تی ځان په دې بل سړی دی ولېږي قضاء الفوائد دی نه خلاصېږي دا خو ډېره اسانه شوه یو سړي به ټول عمر نه مونځ کړی دی نه روژه نیولې ده نه حج کړی دی ښه مالدار دی او اخره کې وي الله زما توبه بس دا توتي شو جنت ته لاړ نه 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 دې ته د خدای قرض وي دا به ورکوي دا به لازما ورکوي نو د منځونو متعلق خو د مارونو دا چل کوی چې تاسو انسان دی که تا نه څه منځونه قضی او تلی ده نه نو هر منځ سره یو یو راګرځوی نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي یا دوه راګرځوی او قضا منځ صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محنور راخېږي یو د نور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محنور پریوځي یو زوال چې د نور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیم قضا مونځ کولی شي نو هر مونځ سره یو ته مخکې کوه یو ته وروستو کوه 4 رکعاته مازدیګر کې نو مخکې 4 رکعاته یا 8 رکعاته مخکې وکړې ډېره بهتره ده 4 او 4 او چې راګرځې تا نه خو هیر دي چې دا کم مازدیګر پهلا لومبې مازدیګر قضا کو نو چې کم دی او که بل ورپسې لومبې شو که نه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبې دی هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو هغه د تی خوا کا بل لومبې شو نو چې یو یو کې بل ورپسې لومبې کېږي لومبې مازدیګر لومبې ماسپښین قضا کوم نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخپله لاړ شه نه بل څوک د ځان په دی ولېږه حج بدل که نه شي کولی ګورې قادر نه او که یو سړی قادر د بل نه کېږي او روژه ده نو خیر دی په اوړي کې نه شي کولی جمعې کې قضا وکړه څه خبره نشته او یو پردی حق دام په توبه نه معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم ما به خدای جنت ته بوځي وی او چې دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې وی را واپس یې که ورته وی تاسو وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه او مخ په مخ جنګېږې تختې نه تختېدل ګناه ده او شهید شي الله به دې جنت درکړي اور یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جمع دی بالفرض او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي څو ځله شو
درې کرته نو وی الا بجنت تزه چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي دې تر سو دې غلي نیو او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما ده دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا ډېر اسانه خبره ده پر دې جیب وا مال وا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بر ګناه دلا قضا کول الله به معاف کړي چا ته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای باندې معاف کړي چا ته په بد نظر لاس ور وچولې دي یاره توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي لیکن کدا پردي حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافی ته غواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې څه دی ورکا والا او کدا دواړه دی نکړل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي په ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه ورکړي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روزي ذکرونه بلا شي خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ شي سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق منه مون خلک بدن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکا وکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا غوري په توبو نه معاف کیږي ها دا خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي شیشه نه پانسی کې د اپیلو کې هائی کورټ اپیل خارج کی پانسی شو د لار سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدای چې د پانسی کېږي خدای غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلی شي نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کومه دا قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چا ورته زه یې توبه وباسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یاره وی طلاق چا پلان کې دی کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ پس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای وبخي ما په مې کې یو کم سل او لري که خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه وبخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای وبخي وی نه مې بخي وینا به تر چته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي کړه لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای وبخي چا وته ویل که پلانتی کې لګي او مولوی صاحب دې ډېر خسړې دي هغه لکه څوک کم ور دي وي توبه لوي کور دي هغه لکه چې څوک کم ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سره خو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ هغه لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منغو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوباسي الله دې مستر خدای دې مستر الته د رحم فرشتي رااله وسکوي و موږ دې صوباسو و موږ وباسو نه سلک سړی وجلی دي مونږ به ځکه صوباسو هغې وی نه توبې له روان دی
توبه استرا الندم توبه چړن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې لازمکه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه سي او کدا توبه والا ازمکه ته چې کم خاروان دي نږدې نو